قدرمنو لیدونکو او خوږو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول روغ رمټ او د صحت په جامو کې پټ وي. او له تیر درس څخه مو چې زموږ د تیر درس موضوع د قوې مومنټ و او په دې هکله مو هغه څه بیان کړي وو چې هغه اړین وو او ستاسو په کتاب کې هم شتون لري. خدای دې وکړي چې له هغه څخه مو ګټه اخیستې وي او خوند مو ترې اخیستی وي او هغه فعالیت او کورنۍ دنده چې تاسو سپارل شوې هغه مو ترسره کړې وي. ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې درس زموږ د اتم ټولګي فزیک د عمل او عکس العمل قوې دي چې دغه موضوع د تاسو د کتاب په اویاومه پاڼه کې شتون لري او زموږ 11 درس دی. او موخه مو دا ده چې زده کوونکي د قوې په اړوند هغه موضوعات چې د قوې اړوند وي هغه باندې پوه شي او د هغې څخه ګټه واخلي. ګرانو زده کوونکو، د عمل او عکس العمل له کلمو سره ډیری وخت په ورځني ژوند کې مخامخ کیږو او د دې سره ډیر موږ په خپل ژوند کې دا موضوع کاروو. یعنی کله که یو سړی لویږي په هغه وخت کې چې ځمکې یخ وي او سړکونه یخ وهلي وي او د تودوخې درجه ډیره ټیټه وي، که فکر مو کړی وي هلته استحکاک کم وي او سړی زر لویږي. کله چې ولویږي سړی حتما یو ځای حتما درد کوي کنه. یعنی څومره چې د انسان وجود درد کوي هغومره قوې په همغه اندازه قوه ځمکه د انسان په وجود باندې واردوي، لکه څومره چې د انسان وجود او د انسان بدن پر ځمکې باندې وارده کړې ده. یعنی دغه د لومړي ځل لپاره د نیوټن په واسطه سره کشف شوه او نیوټن وفرمایل چې هر عمل عکس العمل لري په مساوي اندازه سره، لیکن د لوري په توپیر لوري توپیر لري او اندازې د دواړو باید یو شي وي. یعنی د عمل او عکس العمل قوې سره برابر دي، لیکن لوري یو د بل سره توپیر لري. خوږو زده کوونکو، دغه فعالیت کولی شي چې د ګران ښوونکي څخه تاسو مرسته وغواړئ او هغه دوه همصنفیان چې هغه برابر وي په قد او قیافه کې هغه برابر وي، یعنی نه یو ډیر چاغ وي او نه بل ډیر ډنګر نه وي، یو ډیر لوړ نه وي او بل ډیر ټیټ نه وي. دوه زده کوونکي چې هغه برابر وي په فزیکي بڼې په لحاظ باندې هغه باید وغوښتل شي او د ټولګي مخکې یو بل ته لاسونه وړاندې کړه او یو د بل لاسونه کلک ونیسي. هر یو کوشش وکړه چې خپل لاس ځان طرف ته راکاږي او بل به کوشش وکړي چې خپل لاس خپل ځان طرف ته راکاږي. په هغه صورت کې که د دغو دواړو زده کوونکو قوې سره برابر وي، دغه زده کوونکي به خپل حالت ثابت ساتي. یعنی نه به د یو زده کوونکي ځای بدلون مومي او نه د بل زده کوونکي ځای، ځکه چې د دوی د عمل او عکس العمل قوې به سره برابر وي. یعنی صرف لوري او جهتونه یې څنګه توپیر لري. ګرانو زده کوونکو، په همدې ډول باندې هغه فعالیت چې د ستاسو د کتاب په اویاومه پاڼه کې راغلی دی، په دیوال باندې یو میخ نصب کړی دی او په هغې کې رسۍ اچولې ده او هغه رسۍ ځان طرف ته راکاږي. یعنی په هغه صورت کې چې د زده کوونکي قوه موږ د دیوال سره پرتله کوو، حتما تاسو وایي چې دیوال په ډیر قوت سره هغه ثابت ولاړ دی او زده کوونکی نشي کولی چې دیوال چپه کړي، ځکه د زده کوونکي قوه څنګه ده ډیره کمه ده نظر د دیوال د ثابت پاتې کېدو قوې ته. پس موږ ویلی شو چې که زده کوونکی په دیوال باندې قوه واردوي په هر څومره اندازه په مغه اندازه دیوال هم په زده کوونکي باندې قوه واردوي او دیوال ثابت پاتې کیږي. ګرانو زده کوونکو، دغه فعالیت په ډیر اسانه ډول باندې هم ترسره کیږي. که چیرته موږ یو توپ راواخلو، توپ په ځمکه باندې وهم،
که چیرته لږ قوه پرې وارده کړو، دا توپ دی ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ، که توپ باندې لږ غوندې قوه وارده کړو توپ لږ د ځمکې څخه جګېږي، او که په زور باندې وولو یعنې ډېره قوه پرې وارده کړو تاسو به وګورئ چې توپ ډېر جګېږي. اوس د بېلګې په توګه باندې لومړی د لږ واټن څخه د پرېږدو او ګورو چې په کم اندازه باندې دا څنګه کې د ځمکې څخه جګېږي، خو که لږ د لوړ ارتفاع څخه موږ توپ پرېږدو ګورو چې څنګه کې توپ هم ډېر لوړېږي. یعنې په دې معنا چې موږ د توپ باندې هغه د عمل قوه ډېره کړه، هلته عکس العمل هم د توپ څنګه شو ډېر شو. همدارنګه که په شدت باندې یا په زور باندې توپ وولو څنګه کوي چې هم قوه په توپ باندې زیاتېږي، همدارنګه د عکس العمل قوه چې د میز له لوري په توپ باندې عمل کوي هغه هم ډېرېږي، یعنې توپ ډېر پورته حرکت کوي چې دغو ته د عمل او عکس العمل قوه ویلی شي. تاسو په دغو توپ په مرسته سره هم څنګه کولی شئ په ډېر اسانۍ سره دغه ثابتولی شئ. او همدارنګه که چیرته موږ خپل لاس راواخلو او د میز په سر باندې ووهو، خپل لاس که چیرته آهسته د میز په سر باندې ووهو زموږ لاس دومره د درد احساس نه کوي، خو که چیرته لاس په زوره د میز په سر باندې یا په خښته باندې یا په دیوال باندې ووهو زموږ لاس حتما درد کوي. په کومه اندازه باندې چې زموږ لاس قوه واردوي په د میز په سر باندې یا په خښته باندې یا په دیوال باندې په همغه اندازه باندې برعکس د میز څخه یا د خښتې څخه یا دیوال څخه قوه واردېږي زموږ په لاس باندې. نو که قوه مو د لاس ډېره وي لاس مو ډېر درد کوي، ځکه د عکس العمل قوه به هم هلته ډېره وي، او که مو د لاس قوه لږه وي درد به هم کم وي. یعنې د دې څخه دا معلومیږي چې د عمل او عکس العمل قوې د تل لپاره سره مساوي او جهتونه او یا لوری توپیر لري. او د یو فعالیت بل فعالیت په ترسره کولو سره هم کولی شو همدغه موضوع لا روښانه کړی شو. که چیرته موږ دوه مساوي قوه ښودونکي په نظر کې ونیسو چې دغه ګرانو زده کوونکو د دې په واسطه سره موږ قوه ښودلی شو، دواړه قوه ښودونکي دي او چې د دواړو اندازه 15 نیوټنه ده، دا هم 15 نیوټنه قوه ښودونکی دی او دا هم 15 نیوټنه قوه ښودونکی دی. که چیرته دا داسې یو په بل کې وتړو یو د بل سره چې دا چنګکونه یو د بل سره وصل شي، په دې حالت کې که چیرته موږ یو قوه سنج یا یو قوه ښودونکی کش کوو بل قوه ښودونکی هم په همغه اندازه باندې کش کېږي. که چیرته اوس وګورو په دې حالت کې د دواړو درجې څنګه دي سم مساوي دي، دلته 3 نیوټنه ښیي او د بل قوه ښودونکی هم تاسو ګورئ چې 3 نیوټنه ښیي، یعنې درجې. که قوه لا زیاته کړو ګورو چې لومړی قوه ښودونکی 4 نیوټنه ښیي او بل هم د تاسو وینئ چې 4 نیوټنه ښیي. یعنې څومره قوه چې په یو قوه ښودونکي باندې عمل کوي په همغه اندازه دوهم قوه ښودونکی باندې هم همغه اندازه باندې قوه عمل کوي. که چیرته موږ یو قوه ښودونکی د عمل قوه وښیو، یعنې د عمل قوه باندې یاد کړو چې یو د عمل قوه ده او بل یې څه دی د عکس العمل قوه ښیي. پس له دغه فعالیت څخه دې پایلې ته رسیږو چې د عمل او عکس العمل قوې د تل لپاره مساوي او لوری یا جهت یې یو د بل څخه توپیر لري. خدای دې وکړي چې دغه فعالیت تاسو په خپلو کورونو کې هم ترسره کړئ. هغه په دې ډول باندې که چیرته دغه قوه سنجونه یا قوه ښودونکي تاسو په کور کې ولرئ په ډېره اسانۍ سره کولی شئ چې په دې ډول سره تاسو دغه فعالیت ترسره کوئ. او که هغه نه وي هغه دوه هغه کسان چې د هغې جسمي او فزیکي بڼې یو د بل سره برابرې وي هغه یو بل ته لاسونه ورکړه او لاسونه یو هر څوک کوشش وکړه چې لومړی شاګرد ځان خواته راکاږي او دوهم غواړي چې هغه دوهم شاګرد ځان خواته راکش کړي. په دې حالت کې به که چیرته د دوی دواړو هغه قوې سره برابرې وي دا حالت به ثابت وي، نه به د لومړي زده کوونکي
ځای بدلون مومي او نه د دوهم زده کوونکي ځای، ځکه د دوی قوې به سره برابرې وي. په هغې کې باید یو زده کوونکی د عاملې قوې په ډول باندې باید وپېژنو او دوهم یې د عکس العمل د قوې په نامه باندې باید معرفي شي. په هغه هم د همدغه قوه ښودونکو په ډول باندې یعنی عمل کوي. دغه به ستاسو کورنۍ دندې وي که چېرته وي شونې وي په کورونو کې تاسو قوه سنج ولرئ. د قوه سنجو په مرسته سره دا په ډېره اسانۍ سره کولی شئ چې تاسو په خپل کور کې ترسره کړئ. په یاد ولرئ که چېرته قوه ښودونکي داسې یو په بل کې ځوړند وي، په دې ډول باندې بیا د دغو قوه ښودونکي دغه تیوب اندازه هم دغه ښیي چې یو څه ناڅه باید دغه ترېنه منفي شي. دا ځکه اوس د دغو قوه ښودونکي چې دی د دغه د تیوب اندازه یې د قوه ښودونکی ښیي چې دلته 0.5 نیوټنه دی او دلته بیخي د څنګه دی د ثابت په حال کې دی، وینئ د حالت کې. پس ګرانو زده کوونکو که چېرته قوه سنجونه تاسو په کورونو کې ونه لرئ، کولی شئ د توپ په مرسته دغه موضوع په خپل کورونو کې تکرار کړئ. خدای دې وکړي چې له موضوع څخه مو ګټه اخیستې وي او په موضوع باندې پوه شوي وئ، یعنې د عمل او عکس العمل قوې د تل لپاره مساوي او لوري توپیر لري. تر څو چې بیا زه ستاسو چوپړ ته حاضر یم، تاسو په لوی او بښونکي خدای سپارم. ورځ مو نیکمرغه، ښې چارې او ښه وخت.